د کابل ټکی کام درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. دا هم د نن ورځې کورني او بهرني مهم خبرونه. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي د ترکیې په غونډه کې پر 14 اپریل ګډون نشو کولای. نوموړی وایي که چیرې دغه غونډه پر بل تاریخ جوړیږي نو په اړه یې بیا هم مشوره کوو. په بلخ کې د دولتي ځواکونو په برید کې 3 تنه ملکیان وژل شوي. همدارنګه د کابل په غمان ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. طالبانو ادعا کړې چې په ننګرهار او خوست کې 2 پوستې نیولي او 18 عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا هم بهرني خبرونه. امریکایي ورځپاڼه سټرایټس وایي که چیرته جو بایډن په افغانستان کې د ځواکونو د پرېښودلو پریکړه وکړي نو پر خلاف به یې د طالبانو له لوري جګړې زیاتې شي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې جو بایډن د افغان جګړې د ختمولو او له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ویستلو ته ژمن دی. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوحې تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د ویستلو ضرب الاجل ته یوازې نیمه میاشت پاتې ده. ایراني مقاماتو ویلي چې اسرائیلو ته به په مناسب وخت کې مناسب ځواب ورکړي. په ورته وخت کې حوثیانو د سعودي پر مختلفو سیمو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي. یا د ډلې پخوا هم د سعودي حکومت پر ځواکونو بریدونه کړي وو.